د غازی امان الله خان ژوند او پاچاهۍ ته یوه لنډه کتنه. علي حضرت امان الله خان د امیر حبیب الله خان زوی، د امیر عبدالرحمن خان لمسی، د امیر محمد افضل خان کړوسی او د محمد زو د حکومت د مؤسس امیر دوست محمد خان کودی و. د امیر حبیب الله خان د بېنازولې میرمنې سراج الخواتین له نسه د پغمان زرګردره کې د حاجي اسد خان کره په 1200 هجري شمسي کال کې وزیږېده. د پناز او تنعام کې سترګې پرانیستې او په شاهي دربار کې لوی شو. د چې ښې او کیڼ لاس وپېژنده، په دې هم پوه چې زموږ په ټولنه کې کلکو ملي او دیموکراتیکو بدلونونو ته اړتیا شته ده. په همداسې یوه روحیه او درک یې وده کوله. ښوونځي ته ولېږل شو او د وخت له نامتو استادانو یې زده کړه وکړه. ملي بدبختیو ته متوجه شو. د ترقۍ او پرمختګ هیلې ورسره پیدا شوې. په 1421 هجري قمري کال کې چې د وخت حکومت د دولتي چارو ویش کاوه، چارو ته یې مسؤلین ټاکل او لقبونه یې ورکول. دته د عین الدوله لقب ورکړ شو. امان الله خان یو درک او تیز فکره شخصیت و. هیواد ته د محمود طرزي راستنېدل د فکري ودې لپاره اغیزمن لامل شو. محمود طرزي د خپلو ملي هیلو لپاره رسېدل په دې کې ولیدل چې دربار ته ځان نږدې کړي او همدا وخت یې د شهزاده امان الله خان په څېره کې داسې نښې ولیدلې چې د ده لپاره اغیزمنې واقع کېدلی شوې. نو ځکه یې خپله یوه لور شهزاده عنایت الله خان او بله یې شهزاده امان الله خان ته ورکړه چې په دې وسیله دربار ته ورلاند شو او امان الله خان یې تر اساسي ملي روزنې لاندې ونیو. د امان الله خان د ځوانېدو سره سم به هر کال چې د پلار ژمی په جلال آباد او لغمان کې تیراوه، نو د کابل اداره به دته سپارل کېده. د به د خلکو ارزونه اورېدل، په بندیانو به ګرځېده او د نرخونو څارنه به یې کوله چې د ښو اجراعاتو خلک ورته ډېر خوشبین کړي وو. او د پلار هم داسې وخت کې د لغمان په کلاګوش کې ووژل شو چې په کابل کې حکومت عملا د په لاس کې و. د خپلې پادشاهۍ له اعلان سره سم د افغانستان بشپړ خپلواکي هم اعلان کړه چې انګریزانو هم تر ناکامې جګړې وروسته د 1298 هجري شمسي کال کې د زمري په 28مه نیټه د افغانستان بشپړ خپلواکي ومنله. د خپلواکۍ له ترلاسه کولو وروسته یې د یوې قانوني حکومت رامنځته کولو ته لاس وغځاوه. د دولتي چارو لپاره یې نظامنامې جوړې کړې. اساسي نظامنامه یې په 1401 هجري شمسي کال کې ترتیب، تصویب او نافذ کړه. خلکو ته یې قانوني ازادي ورکړې. ښوونځي او درسي ځایونه یې تاسیس کړل. مطبوعات یې پراخ او په ولایتونو کې هم خواره کړل. بودیجه یې ترتیب کړه. لوی جرګې یې جوړې کړې. د دولت شورا یې تاسیس کړه. د ملي شورا طرحه یې ورکړه او په ټول هیواد کې د قانون د حاکمیت لپاره هڅې وکړې. په نړیواله ساحه کې د استقلال د جګړې له پیلولو سره سم د افغانستان په رسمیت پیژندلو لپاره روسیې، اروپا او امریکې ته یې هیاتان واستول او د همدې سیاسي تدبیر په فشار یې انګریزان ژر تر ژره زموږ د سیاسي استقلال منلو ته چمتو کړل. له امان الله خان سره زیاته تلوسه وه چې اسلامي خلافت بیرته راژوندی شي، چې دې اقدام انګریز او روس دواړه په ویره کې اچولې وه. امان الله خان د خپل پلار دریم زوی و. ټینګ عزم او اراده یې درلودله. منځنۍ ونه، روغه سټه، غنمرنګه څېره، تورې غټې سترګې او لنډ بریتونه یې درلودل. اورمزاجه، عصبي، خو په عین حال کې متواضع، ډېر ذکي، ژر پوهېدونکی، ظریف او نکتهدان و. خبرې یې اغېزمنې وې او
اوریدونکي به یې تر تاثیر لاندې راتلل. په پښتو او دري دواړو یې خبرې کولې. ترکي ژبه یې بشپړه زده وه. په فرانسوي یې پوهه درلوده او وروسته له نورو ژبو سره هم آشنا شو. قرآني آیات، نبوي احادیث، فقهي لارښوونې، ادبي نکتې، پښتو او دري شعرونه د خطابو مواد وو چې په لازمو او حساسو وختونو کې به یې له یاده ویل او خپلې خطبې او خطابې به یې پرې رنګینولې. موټر او موټرسایکل یې ښه چلول. تومانچه یې ښه چلوله. د آس په سپرلۍ کې ډېر ماهر و او ساعتونه به یې آس چارنال زغلاوه. د تینس لوبه یې کولی شوه. پیانو یې غږولی شوه. د پسرلي په ورځو کې به یې یوه یا هم قلبه کوله او نور هنرونه یې هم زده وه. د به په مجلس کې امامت پخپله کاوه. د جمعې لمونځ به یې ورکاوه. له دیني علماو سره به یو ځای کېده او په دوستانه ژبه به یې ورته ویل چې خطبه باید ساده او د خلکو په ژبه وي. نو ولې دوی ته د دوی په ژبه خطبه نه وایي؟ مناظره او مناقشه یې خوښه وه. په ارګ کې یې ځان نه بندي کاوه. په آزاده هوا کې به ګرځېده او کار به یې کاوه. کله به د څېرې په تغییر بازار ته ووت. د خلکو په ګڼه ګوڼه کې به یې ټکرې خوړلې. له نانوایي یا قصاب نه به یې ډوډۍ یا غوښه رانیوله او بیرته به ارګ ته راغبرګ شو او نرخونه به یې کنټرولول. په ولایتو کې به یې تفتیش کاوه. د خپلو مامورینو تخلفونه به یې راغونډول او بیا به یې د هغه ولایت د ښاریانو په یوه لویه غونډه کې مامورینو ته د دوی د اجرااتو په اساس مکافات او مجازات ورکول چې د کندهار د تفتیش جریان د په خپل قلم لیکل شوی او د دې کرښو لیکوال د حاکمیتي قانون در افغانستان په نامه له سریزې او حاشیو سره په 1488 هجري شمسي کال کې چاپ کړی دی او د نورو ولایتونو لکه بلخ او مشرقي د تفتیش راپورونه یې د وخت اخبارونو خپاره کړي دي. په 1919 زیږدیز کال کې د امیر امان الله خان لومړنی کابینه غلام محمد خان شیردل وردګ، د سوداګرۍ وزیر سردار محمد سلیمان خان د پوهنې وزیر او سردار محمد نادر خان د ملي دفاع وزیر وو. امان الله خان د خپل واکمنۍ په دوره کې په ډیره مینه او حرارت شپه او ورځ کار کاوه او ستړیا یې نه پیژانده. کله چې په 1403 هجري شمسي کال کې په لویه جرګه کې د افغانستان پر اساسي قانون بحث کېده او په قانون کې لیکل شوی و چې پادشاه غیر مسؤل دی. د په ډیر حرارت وویل د غیر مسؤلیت دا ټکی د وزیرانو د شورا مجلس زما له خوښې پرته په قانون کې زیات کړی. سره له دې چې زه د سلطنت او مملکت په چارو کې ځان ایمانا، وجدانا او عقیدتا غیر مسؤل نه بولم او انصافا وایم په داسې حال کې چې د وزیرانو او مامورینو ټاکل، لري کول، راټیټول او لوړول زه پخپله کوم، نو د دوی په نیکنامۍ او بدنامۍ کې هم باید ځان لومړۍ درجه مسؤل وګڼم. همداراز په قانون کې د صدر اعظم یادونه هم وه، خو صدر اعظم عملا موجود نه و. د په لویه جرګه کې په دې باب په ډیر حرارت وویل. ځینې ښاغلي به وایي چې په دې نظامنامه کې د صدر اعظم نوم شته خو عملا یې نښه نه وینو. نو ځکه وایم چې زه پخپله یو ځوان یم او د خپل هیواد او ملت لپاره د خدمت زیات شوق او مینه لرم او نه غواړم چې زما او ملت ترمنځ مې یو بل دیوال وي. له دې امله چې تر کومه وخته کولی شم دا کار هم د امارت پر چارو سربیره کوم. همدا له وطن او کار سره مینه وه چې د هر وزارت د چارو د اجرا لپاره یې منظم پروګرام او د لاندې مهالویش له مخې کار کاوه. د شنبې په ورځ د تجارت، مالی او معارف کارونه کول او د شپې له مخې خاص لیکونه کتل او یا د وزیرانو ضروري کارونه کول. د دوشنبې په ورځ ټوله ورځ د وزیرانو مجلس درلوده. د سه شنبې په ورځ د وزیرانو ناشوني کارونه یا ضروري کارونه او یا تکراری کارونه کول. د چهارشنبې په ورځ ټوله ورځ د بهرنیو چارو وزارت کار کاوه. په پنځشنبه د کرنې، عدلي، امني او د یاورۍ د ادارې کارونه کول او د شپې له خوا نوري ضروري چارې اجرا کولې. د همدې شپې او ورځې د کار او زیار نتیجه و چې د افغانستان ښکېلاک، زبېښلي او استبداد کوټلي هیواد له نورو هیوادونو سره د سیالۍ جوګه شو. استعماري ځواکونو د روسیې او انګلیس ترمنځ د مثبتې ازادۍ پالیسۍ چلول رامنځته شول او د افغانستان دولت د اسلامي ملتونو د یوه ځانګړي ځواک په توګه سر راهست کړ. د مشروطیت غوښتونکو هیلې ترسره شوې او د یوه جمهوري رژیم بڼه یې غوره کړه.
وفجرائي علماء ملت فرانس وآيات الإسرائيل فرانس بفرمایا ورحمته وشار میں کہا فرانس کی برائے علم عرفان افغانستان رائے بدیر دیکھنا شکر میں عظیم اللہ وعزیز مقابل علم عرفان عاجز کو عمل دے امیر امان الله خان د جهان د لیدلو او افغانستان ته د نوې ترقۍ د راجلبولو لپاره په 1304 هجري شمسي کال د لیندۍ په 13مه نیټه د کندهار له لارې له هېواد نه په اوږده سفر روان شو. د چمن له لارې برتانوي هند ته ننوت او له بمبئی نه د کښتۍ په وسیله عدن ته ولاړه. بیا په سره سمندرګي کې پورت سعید او د سویس د کانال له لارې مصر ته ولاړه. ورپسې اروپا ته ولاړه او هلته د انګلستان، ژینیو، سویس، ایټالیې، بلژیک، فرانسې، آلمان او بیا روسیې ته ولاړه. ورپسې ترکیې ته ولاړه. په پای کې ایران ته راغی او د هرات له لارې د 1305 کال د چنګاښ په لومړۍ نیټه هیواد ته راستون شو. د په دې شپږ نیم میاشتني اوږده سفر کې د افغانستان د پرمختګ لپاره له ډېرو هیوادونو سره اقتصادي، نظامي، تجارتي او فرهنګي تړونونه وکړل او د هیواد د ساتنې او پرمختګ لپاره د لاندې نظامي وسیلې او تولیدي ماشین آلات د خپل سفر په ترڅ کې وپېرل. 5500 ټوپکه او له هر ټوپک سره 1000 دانې کارتوس، 116 توپونه، له هر توپ سره 1000 دانې ګولۍ، 6 میټرلیوز، 8 الوتکې، 6 ټانګونه، 15 زغرور موټرونه، 1000 دانې نظامی خولۍ، 10000 پتکونه، 300 دوربینونه، د قند جوړولو فابریکه، د کاغذ جوړولو فابریکه، د تار غړولو فابریکه، د کیمیاوي موادو جوړولو ماشینونه، د تڼۍ جوړولو ماشینونه، د جاکټ او جرابو اوبدلو ماشینونه، د اکسریز څلور ماشینونه، د شمیرلو ماشینونه، د کوچو او پوڅي ماشینونه، د میوې ساتلو ماشینونه، د تیل ایستلو او اوبو ایستلو ماشینونه، 8 موټرونه، 12 د اور وژلو موټرونه، 800 رادیوګانې، د جراحي آلات، راز درملونه، د زده کړې سامان، برقي سامانونه، زراعتي موټر او داسې نور. له اوږده نړیوال سفر نه د امان الله خان تر راستنېدو وروسته په افغانستان کې د واکمنۍ وروستۍ ورځې او شپې وې او د واکمنۍ په لنډون کې بېلابېلو کورنیو او بهرنیو عواملو مهم رول درلود. امان الله خان په شینوارو کې د بغاوت او اردود او د وینو تویولو له امله اړ شو چې تخت خپل ورور عنایت الله خان ته وسپاري او په خپله د 1400 هجري شمسي کال په جدي کې د الوتکې په وسیله کندهار ته ولاړ شي. 3 ورځې وروسته عنایت الله خان هم تخت پرېښود او حبیب الله کلکاني د سخاو په زوی مشهور ارګ ته ننوت او پر تخت کېناست. په کندهار کې ملي لښکر جوړ شو او امان الله خان یې وهڅاوه چې بیرته د واکمنۍ د ترلاسه کولو لپاره چمتو شي او ملت د اختشاش له ناوړه حالت نه وژغوري. خو په غزني کې جګړې د غلجي او دوراني بڼه غوره کړه او امان الله خان نه غوښتل چې د واک پر سر قومونه سره وجنګېږي. له افغانستانه یې د تلو اراده وکړه او د 1408 هجري شمسي کال د غبرګولي په 4مه نیټه د سپین بولدک په پوله له افغانستانه ووت او د برتانوي هند په لاره ایټالیا ته ولاړه او پاتې ژوند یې هلته د هیواد په بیلتون او یاد کې تیر کړ. په هیواد کې سیاسي واک ته د سپهسالار محمد نادر خان په رسېدو سره کورنۍ بحران پای ته ورسېد او وضع عادي حالت ته راوګرځېده. 1420 هجري شمسي کال د لړم په 4مه نیټه یې د افغانستان د وخت پاچا محمد ظاهر شاه ته بیعت پاڼه راواستوله. په پای کې دا په هیواد مین افغان په 1419 کال کې د غوی په 15مه نیټه د سویزرلند په زوریخ کې وفات شو او د همدې کال د مې په 9مه نیټه د مازدیګر په 4 بجو په جلال آباد د خپل پلار ترڅنګ خښ او یو ځل بیا یې له وطن سره دیدن وشو او هډونه یې پکې آرام شول. دا د 90 کاله کېږي چې افغانان د خپلواکۍ ورځ په شاندارو مراسمو، اتړونو، مشاعرو او مختلفو فرهنګي فعالیتونو لمانځي. د افغانستان د نور ولایتونو په څیر په کندوز ولایت کې هم د خپلواکۍ ورځ په شاندارو مراسمو او مختلفو فرهنګي فعالیتونو سره لمانځل کېږي چې دا نن یې هم د 90مې کلیزې د لمانځغونډې شاهدان یو. ژوندي دې وي د خپلواکۍ ګټونکي.